څه باندې سمېږي د کافر زړه سخت وران دی د بدعمل سړي زړه هم وران دی لږ کم وران دی د هغه سړي په نسبت دا په څه باندې سمېږي سمې دا واخله که یادوئ چې درته وایم چې په دوه دقیقو کې بس یو انسان زړه چې سمېږي په تلاوت کې قرآن کریم د فکر سره تلاوت کوي که وایي چې زړه د اصلاح د زړه د سم شي بیا خبره پرې اثر کوي د قرآن کریم تلاوت کوه الفاظ سم کا معنی ځان کو په تدبر سره فکر پکې کوه زړه به دې سمېږي دا یا تشریح وکړي دویم چې معده سړی د حرام نه خالي ساتي تاخیر ته ځین تاسې غواړي حلال رسم ورته وکړه که نه حرام هر بلا مه پټش کوه چې ور وایې چې دې سره ورانېږي دین دې منع کوي که زموږ دین اسلام خو دا دی چې معاملات په حرام طریقه وکړو چې معده دې د حرام نه خالي کړي حرام نه ورچوي زړه دې اصلاح کېږي او بله دا ده چې ته د تهجد لمونځ کوې صبحي وختي جګېږي د اذانونو د وخت نه مخکې دا وخت لمونځ کوې دې سره اصلاح د زړه راځي څو شو تاسو یو بیا یې تکرار کړم تلاوت په قرآن کریم فکر سره دویم ښې د حرام نه خالي وساتي حرام نه بل د تهجد لمونځ کوې څلورم صبحي وخت چې زارۍ کوې نو ادا نه کوې البکاء والتضرع وقت السحر صبحي وخت چې راځي زارۍ وکړې په ټول حاجتونه دا صبحي وقت کې دعا ډېر اثر لري دلابیس اوس کې سوزي تدارها بکنن دعای نیمې شب دفع البلا بکنن د نیمې شپې دعا ډېر اثر لري دعا اثراتمند لري دعاګانې کوئ منځه پسې کوئ ځان صبحي کې کوئ دعا اثر شته پې امر کړی دا څلور شو پنځم اخري صحبت د نیکان علماء په صحبت کې دا ښه صحبت دی ښه مجلس ته ځي کښېنئ اصلاح د قلب راځي دا دغه شیان یاد کړئ بس تفصیل پکې نه کوم الله تعالی دې دغه دستربندي خپل دربار عالي کې قبول کړي